تش په نامه باندې خو ټول سړي سړي یادېږي تش په نامه باندې خو ټول سړي سړي یادېږي خو سړی هغه دی چې ځان سره سړي خندوي د چا د خولې نه یې خندا تروړل بیخي نه لګي ساګر خو بل شان لیونی دی لیوني خندوي د ټولو نه مخکې د خیبر ښکلا پښتو ادبي ټولنې ټولو ملګرو ته سلامونه او خاص کر د علي صاحب هم ډېره مننه کوم چې دا ټولنه یې راټوله کړه د ټولو ملګرو مننه کوم شعرونه به وایو خبرې خو نه راځي علي صاحب دوه شعره دي چې بوت دی د کعبې نه یې راوباسمه بوت دی د کعبې نه یې راوباسمه زړه به د سینې نه راوباسمه نوره د توبې دروازه بنده شوه شیخ ته مې بدې نه راوباسمه یو څو شعره نور دي چې سم لکه انار به وخورم بنګ او کوکنار به وخورم چې راضي کېږي پرې یار دا سور انګار به وخورم چې راضي کېږي په یار دا سور انګار به وخورم زه مینه نه کوم جینۍ په زړه ګزار به وخورم که ته زما نه شوې نو قسم دې زار به وخورم که ته زما نه شوې نو قسم دې زار به وخورم ساګر وي نسکم شراب د بینو واپي تندک په لار به وخورم علي صاحب غزل وایو چې دوه شعرونه بیا به غزل وایم چې په لیونتوب کې مې بېخودې ویلې په ماشومتوب کې مې بېخودې ویلې پرون مې ډېره موده پس ولیده بېګا په خوب کې مې بېخودې ویلې مننه علي صاحب یو غزل به ووایي چې دلته بې کوره در په در بیمار دی دلته بې کوره در په در بیمار دی پردي وطن کې مسافر بیمار دی د جهان ښکلي پیوست نه وینمه زما په سترګو کې نظر بیمار دی مننه د جهان ښکلي پیوست نه وینمه زما په سترګو کې نظر بیمار دی طبیب په علاج د مینې نه پوهېږي زړه مین شوی مې ځیګر بیمار دی زمونږ د چم لیونی نه ښکارېږي شومه په لاره ترې خبر بیمار دی هغې بې ننګې اړو تپوس ونه کو ډېره موده وشوه ساګر بیمار دی دوه شعره ووایم او بیا وسوم ملګري دي چې خپل ریبار راته رقیب جوړېږي ما نه به خود داسې غریب جوړېږي چې په زخمونو باندې مالګې دوړی هغه سړی درته طبیب جوړېږي مننه داسې خو ډېر څه دي خو وخت کم دی نو او په یو ځای بلم شاست کې اقرار صاحب زه په هر قدم سکمه او چې زه منم سکمه زه په هر قدم سکمه او چې زه منم سکمه دومره غوسه شوی یم وینې د صنم سکمه مننه دومره غوسه شوی یم وینې د صنم سکمه ساګر یم جنتي خمار اوبه د ابي زمزم سکمه